شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ د تقوا حال داو چې یو ورځ پلار روان نو پلار باندې یو ډنډ راغې چې هغه کې د اسخاو بوي او داغه پغاړه باندې نړۍ غوندې لار وا نو په دې نړۍ لار باندې شاہ ولی اللہ صاحب تا سپه په مخ راغی چې سپه ورته په مخ راغی نو شاہ صاحب هغه سپی ته وایي چې ته دې سخاو بوته شه اسم سپه پلیته یو زه منځګزار سړی ما کته پلیت شه خیر دی خو چې د سخاو بو کې زما جامې پلیته نشي اسپه ورته وایي چې شاہ صاحب خبره د خاو کړه پکار دی چې تپ او چلار تیر شه او زپ د سخاو بو کې لاړ د دې سخاو بو نه خزان بچکه خو کده تکبر په بو ګنده شوي زما دې په خدای قسمی کا ترغه دې خدای پریدي چې ترسوی جهنم ته نه لګي ته د خپل مولا توپ تا او د خپل پیرای او بزرګای ته دومره غاوره شوي چې ماته دې دومره سپکو کته شاہ سے رحمت اللہ علیہ بے اختیار پاغ اسخاو بو کې ور روان شو او سپیته وی چې ما د خدای د تکبر د وبو نه وساتي ته په دې اوچا تیر شاو زما خیر دې ک جامې پلی دي دای د تقوا عالم عزیزانو عظیم انسان دې ته وای چې سپیلا پاک لار ورکی او په خپل پسخا لار کې روان عظیم انسان دې ته وای دا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے یو پادری راغه د لندن نا او اعلان وکړ چې زمونږ کتاب انجیل ده او د مسلمانانو کتاب قرآن ده راشي دا دواړه کتابونه په اور کې اچو چې کم کتاب په حق ای هغه به بچي او چې کم په نه حق یا به وسوځي تمام دل حیران شو چې یا الله دا چیلنج چې دی پادری کړه دی کدا زمون کتاب اوس وزیدو د مسلمان قوم خو به میټي پلی تشي بالکل بیڑا بای غر کش شاہ صاحب تا خلق رال چراشی جی تباکیگو یو پادری اعلان کرے دے و انجیل ورسره دے چې دا انجیل مور تاچو و قرآن ماچو نو اسنه چې قرآن سوزی مونږ خو بغیر او څنګه پادری څه چل کړو چې پاغه انجیل هغه روغن مګلو چې کوم اور کې واچو نسوځ شاہ صاحب راغه او خبره ووري قرآن هم په کاغذ لیکلې کتاب دی او انجیل هم په کاغذ لیکلې کتاب قرآن او انجیل یو طرف تک ایکدا پادری صاحب تی عیسائی او زه محمدی ما اور بلو او ډیر عظیم اور بلو اول بزور ټوب کم بیا را پسې ترا ټوب کا چې څوک په حق یا به بچي او چې څوک په نه حق یا به وسوځي تو زور ټوب کاغذ نه څواړي
پادری ول دا خونشي کېده او په دا شاه صاحب د خلکو چت عزیزانو دیتا تقوا او ورع او بزرگی وای چې د باطل مقابله به دا سکوله چې اور تسره ټوک کو گزر اشتیا محمدی ما زب ولی سوزم ولی بسوزم یو مونږه څیو یو سړیو لړمان به نیو نو ما ته وی چې زه تا ته د لړم اجازه در کومه لاس کې به نیسی هغه بلاس کې ګرځول رښتیا حسن زما لاس دمم کو خو چې لړم راوستو کنه و میلیدو ته تختیدم ما ورته وی چې دا ته کېڅ وې والله کیسم کو خالی بسم الله په دلاس چف کوم او لړم تورړم مارونی سم د مار خلک درته ګوتا منډم خالی بسم الله په چف تاسو خیال را اوس زمونږ سړی راځي چې مولا صاحب په سر میں درد ہے مولا په لګیای کله دې خوانه راکاږي کله دې خوانه راکاږي ټیک شوی وای نه نور زیات شو مچای اوچی چی مچای ته په ټول قران چفکا کتا د مچای درد لري کو زما په دا مختو کا یو زلوکین انجکشن ورته وکا معمولی غوندې لک په سرمن کې سړی پستر ګوراناش ته په ټول قران چفکا آدم باندې لري کیږي تاسو خیال راغی دا ولی زلوکین د انګريز جوړ کړي یو دوايي دا لړم او مچای او ماری اوچی چی او زلوکین یو انجکشن ورته پس سرمن کې وکا سړی پستر ګورړا شي درد ختم شي ته په قران چف کو دا درد نزي دا وجه څه ده ټرایو کوي په مولیانو یو کوي په میاګانو یو کوي په پیرانو یو کوي وجه څه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په غار ثور کې مار وخړو او پیغمبر په دوټی کې چفکې او ابو بکر وای پسترګو مې رڼا شو والله که ماته دا محسوس کیږي چې زمار شي چلے خو هغه خلې نه دی پاتې ایمان ستادا پکار دے ایمان چې دا قرآن دا هر مرض علاج دے دار مرض او په خدای مې دې قسمی کوي بل علاج کوم سوا د دې چفنا تو وګوره چې کیږي کنه کی اوس ته دم دیشي ته دغه کې د دوايي دکان کې ناشته می او سړی راشي یاره دې دا بیمار دی لکه دم په واچوال ته 200 روپو دارو اغستی ما د دې دم خو شکرانه کیږي وای څو 50 روپے وای نه د دم خو 15 پیسې دي اوس تو چې د پیرنګي جوړې کړي دوايانې د 200 واغستې دکاندار ته دانه چې د پیرنګي د دوايي خود 15 پیسې دي او زبر په قران چوف کوم او تماته د دې خو نو کم کلام چې دومره سپکی دی یو قوم په نظر کې هغه کلام زره به د مار او د لړم دم اچولې کیږي او درد به لري کیږي خبره ده نو عرض میں داو جی چې په دنیا د خدای کې هغه مرض نشته چې داغه علاج قران نه دی هغه مرض نشته چې داغه علاج حدیث د جناب محمد رسول الله نه قرآن کے 2 سورتیں دي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس د شپې دا ولولا چې کټ کې سملي
او پټول بدن باندې چفکا او په تصور کې د کور نګیر چاپیر چفکا پټول شپه کې باندې کور ته صفات ناراض تاسو خیال راکړئ ستاد بدن تب په دې شپه کې صفات نارا نزدیکی نو عزیزانو دا خلق چې دومره لوی خلق شوه او داغه په دې قران او په دې حدیث پارسنه ایمان چې زم انسان مو ابراهيم عليه السلام هم انسانو کہ ابراہیم او بے خطر کود پڑا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشا لب بام بھی اور تیار شد نمرود ابراہیم علیہ السلام تے داور غلم برسو عقل ویل سوچو کا اور تا سنگا ٹوپ کے عشق ویلے نا د معشوق په حکم کې لا سوچ چا پکې راوسته سوچ پکې پیسې کې سوچونه نه ورټوپ کې به نو شاه ولی الله محدث دهلوی رحمت الله علیه عاشق هغه د اور تړم بیا زدانګم او عیسائی ته په سکتور اوستره دا عظیم خلق ډېر لوی خلق حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ابل کال عزت چې دلی ته تلو ما پتانا باون کې د مولانا اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه او د یوځه خلوتونو د په خلوت چې انګريزانو بم ورغورځول دي نو بم د چوکاټ د پاسه پاسوړه کې اوسم پروت خلاص شوی نه دی 200 کالو تاسو خیال راغی دا حاجی امداد الله مهاجر مکی په مکه معظمه کې روان دي امیانه شات اچولې دا او پیسې دي رستو نا امیانه تینا غلو والا چې غلطه والا نو دور پسې رستوم نه کته بس روانو لاړو کور اوس موږ نه چې غلام یانه وای خو په جمعهتونو ګرځو چرونو پلانی ځای نه راغله او ما غل را نه دغه ځای والو او اسکټم داسي څه چل کړی سیره لغونی دغه ځای را نه والو 800 روپے را نه وست مطلب دی چې 800 وانه او اتیا خو بس وګدر کی کړ آسان چل دی نو صاحبہ حاجی امداد الله اور پسې هم نه کړ بلاړو کو غل چې منډه کړه هر طرف ته چې منډه کوي مخه ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخه ته ورته دیوال چې بل خوا منډه کوي بلې مخه ته ورته دیوال بالکل ټول لارې په بند راغه د حاجی امداد الله کور تلان دی او درې دو چغې کړې چې وا خلق دې کور کې یو ظالم دی او په ما خو دنیا بند کړي چغې دی مالی خلق راوته سوق ظالم دی وی یو سپینګیره ظالم دی په دې کور اغل وسوي اوس په ایمان وای چې تاسو نه چاغلا کړی او کور مخه ترته ظالم आवाज وکړي سبا کوي ورته وای کنه ماما ګیره به ورته خلک نیولې او ورته بهړېږي دا استاد انسانیت امتحان دی حاجی امداد الله ته خلق ویل چې لاندې څوک سړی چغې وای چې دې کور کې یو ظالم دی هغه چې پاس نه راخکاره شول بچي اولی ویل و ظالمه دنیا دې را باندې بند کړي ویل خورګه چې درکوش را کوشره وې سچل وې تانه مې د امیانه والده د خپل امانت ته والا خو لا وا تا کولاو کا
اور طرف ته چې زم دیوال دے لار را باندې باندې حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه ورته وی بچیا زما دې په خدای قسم چې تاسو وخت کې امیانه لکړه چور کو کنه او غوسه دې کړانو زما بوج سپک شو پوه شم چې رستو نه چا واغسته نو ما په مغه وخت کې لکه وی چې خدای دا ما دل اور بخله دا ما ور بخله نو ما در بخله شاید بیا ز څنګه واپس والم والله را باندې باندې زوال الله دې لارم در تکولو کی بس را روان شو لار ورته کولو شم یا نه یو او بکیسو نو عزیزانو عرض میں داو چې داغه عظیم انسانان دا چندوز دے کئی دا زمونږ د بارافات جلسو د پاره تاسو هر کال مهرباني کوئ نو دا ظلم په اخلاص مهرباني وکړي عرض میں داو عزیزانو چې عظیم انسانان دغه خلق مونږه بچ د انسانیت داو ستا په دې په خبر کې میاں غلام جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی عالم تیر شوی نن 200 کاله مخکې هغه چې مړ شو داغه تمامه کتابخانه انګريزانو دی کالج ته نقل کړو د میاں غلام جیلانی کتابخانه اوسم په دی یونیورسيټي کې پرته ده 12 ورځې په کچرو چلولې و دومره کتابونه تاسو خیال راغی میاں غلام جیلانی رحمت الله علیه ناس ته درس کوي طالبان انګريزان رااله اوسم انګريزان راځي 13 ورځو کې صدر ته انګريزان راغلي شل زره خلک کوول چې عیسی علی السلام د خدای زوی دی خزو مرو دا بلکای خرچ دي د دیاړو سدین ایمان نشته زمونږ د خزو ایمانونه ورشه پادیرو کې وګوره په زیارتونو کې وګوره د معتبرو د خزو ایمانونه ورشه په کلبونو کې وګوره په صدر روډ باندې شاپینګونو کې وګوره دا سبي غیرت خلک دا د سړي ځامن نه دی بالکل سړي ځامن هغه خلقو تاسو مامیان ځان ته وای عوام څوک چې به علم یونو څوک چې راته څو هغه سکونو یو انګريز په یو مولا سوال وکړ چې شیطان د څه شي نه پیدا دی هغه ورته ویل چې څه خبره یو مولا ولاړو هغه ورته ویل چې شیطان د اور نه پیدا دی خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار د خالص لمبه د اور نه شیطان پیدا نو پادری ورته وی چې مولا سے شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې نو اور چې اور سره ملو شغه ته څه تکلیف وشو ټول دنیا تباہ کړه او اور تلاړو نو خدای سزا څو ورکړه دی شیطان خبرم دماغ کې رااله په کار خداو چې شیطان له سزا ملو شوی وي نو سزا ولا څه ملو شو اور سره ملاو شو بس خبر خلاص شو ملاریان شو جو بیړه کر که شدا څه وي یو امی سړی ولاړ
چې ولاړو هغه داسې د کچه دیوالو د هغې نه یو دومره چم راواغستو او دا پادری په دې ځای وویشت چې ویویشتو سرې وینې پې روانې پادری منډه کړه تاڼې ته راپورټ یې وکړو سړی ونیو عدالت ته یې پیش کړو چې پیش کړو عدالت ورته وایي چې دا دې ولې وویشتو دا پادری په دې ویجی دې پادری صاحب یو سوال کړی زمونږ په دې ملا باندې دته وایه چې تا څه سوال کړی پادری صاحب څه سوال دې کړی وی ما دا سوال کړو چې شیطان پیدام د اور نه دی او قیامت کې به خدای وام چې په اور کې نور چې اور سره ملو شي هغه ته څه تکلیف وشو وی دا سوال مې کړ عدالت وی دې سړی ته چې د خدا سوال کړو وی چې دا تاسو دې پادری نه وکړه چې تاسو نه پیدا ہے تاسو نه پیدا ہے وی تاسو نه پیدا ہے پادری سره زه خاور نه پیدا ہے نو هغه سره ورته وی چې ما وښته په څه شي وی د خاورې په چم وی خو تم خاوره هم وښته په خاور باندې نو خاوره چې خاورې سره ملو شغې ته څه تکلیف وشو چې رااله او راپورټ ته وکړو زه د عدالت ته را پیش کړم ما په خبره پوهېږم امیان دغه زمونږ مزداکین څوک یو ملا یو څه وایي بلبل څه وایي مونږ کوم خلاص شو تا د خدای په تورو اوبو یوړي څوک یو ملا یو څه وایي بلبل څه وایي په دې قهر امیان دغه ملا به چې چرته لا جواب شو الته به جواب عوامو کولو د عقل تم خیال راغی تاسو به داسې وکړئ ټیس پوس کوي خبره مینا بشي یاره مناسب چې دا اتحیاتو کې دا شهادت ان لا اله الا الله څو ځله ویل پکار دا اوس خبره بیا سپینګیره یاره جی دا الحمد الحمد سپینګیره الحمد نو یو بوډا ته مې وی چې جمعات کې الکه ډیر ناشته کور ته نه ځي ویلین ګور نه تانګي ان ګور نه تانګي مال څه وای ویل که جامی وینځي نو وای چې د سخر می داس اسخا پوتای جامی دی چې دا ګوګل مې وای مالدا واوري چې کوم ان ګور د سخر خدمت نه کوي د دین ګور دا میړه خوښ نه دی نو دې میړه ته پکار دي چې په وخت په پړیا چې یو لار ور په مخ کې کوي لار هغه د ابراهيم عليه السلام په سنت او عملو کې ابراهيم عليه السلام تپوس وکړو د اسماعیل د بیبینا چې سال ده ویل چې وخت تیری ویل چې اسماعیل راشي نو ورته وایي چې د کور دا دروازه دې بدله کا چې اسماعیل راغی ورته وی چې داسې یو بوډا سړی راغلی او هغه داسې وی ما داسې وی ویل یو دوه درې طلاق نکړي دا زما پلار او راته وی چې دا خزه طلاق کا دا ناشکر ده وخت تیریږي دې ته پکارو چې ویلې چې الحمدلله چې پلار درته وایي چې دا خزه پرېده سکند به په صرف نه کې ما په خبرو پوهیږي نن خو پلار چې ده دلاو دوس باندې یادېږي د خزه د پاره مور ته دم او کنجره وای د خزه د پاره مور د کمسو نه راکاږي کوسو ته د خزو د پاره نو عزیزانو عرض میں داوت ماته وی چې انګور نه ډېر تنگ او نو ما ورته وی چې بناسته دلته قرآن شریف یو ټکی وای ویجی ما د الحمدون پورا نه دزدا کړي الحمد نه استا خدای مال بنیاد وبس د انګور په ځای پیجندلې چې اتیا کالو ته د عمر رسیدو ته الحمد نه دزدا کړي دا زمونږ د ملک حال
نن ستا په ملک خلق کینی دا تبلیغ والا جماعت پسې بد وای. تبلیغ والا او څه کار دی؟ چاته کلمه ټیک کول او چاته منځونه ټیک کول. کلمه او منځ چې د چا ټیک نه داغه مسلمانی ټیکی په ایمان وای، هغه ته مسلمان هم ویل شي. او بیا د ځمکې په سر دی وخت کې والله العظیم کا خډاله د دغه نه بلشتا. خدای دې توفیق درکړي چې دغه سره ګرځي. توفیق خدای درکړي. دا نور ټول بکواس ته مونږ د خدای په قهر اخته یو، په عذاب گرفتاری. خډاله هغه دا چې ستا کور ته ستا ته د خدای دین دروي او ستا کور ته د حدیث د جناب محمد رسول الله. دا حدیث چې دا ستا جمعات ته راوړي او تا ته بیانوي، والله العظیم دا هغه حدیث دی چې امام بخاری په یو حدیث پسې زر زر میله مزل کول، یو حدیث پسې زر میله مزل به کول. نه نغه حدیث تا جمعات ته او ستا کور ته او ستا دروازې ته د دې ډلې په برکت راوړي شي. دې کې هم خدای له جواب ورکړي، دې کې هم خدای له جواب ورکړي. ځوان الک دې هغه پاسي چې عزیزانو کې نه د دین یو څو خبرې وکړي. الک زه خو حیران سواد سے رحمت اللہ علیہ پلار روانو یہ ہندو لگیا دے رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام نودرے نیمش پت نو شیخانو توئی چھ خال میں د کنڈ پا مخ اولید، خال میں د کنڈ پا مخ اولید جون د خواری شی چھ ډیر نگدی خالینا. هندو میں د بت په عبادت په نیمه شپه کې ولیدو، نو مسلمان د خوار شي چې د داسې حقيقي خدای عبادت په د شپې نه کوي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض میں دا عزیزانو چې عظیم انسانان دغه خلقو. نو میاں غلام جیلانی رحمت اللہ علیہ درس کئی طالبان پادری اور آگے دن وی صاحب یو مسئلے تپوس کو وی صبرو کا زد درس نوزگار شم نو بیا بخبر درس نوزگار شو رازا وی مسئلہ دادا چھے عیسیٰ علیہ السلام در رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نا اعلی دے ویچ ولی مسلمان خو پوزیشن بدائی چھ دے بصابون وی ار قسم خیرن شے چې ورته راځي دې به پاکي. بیا روان دې پلار نو نور څه نیک خلق ورته په مخراله، نو دا خبره ورته وکړه چې یو کم سل قتل می کړیو یو می اوسو توبه او باسم پدې میں پوي کوي چې زما توبه به قبول شي. هغه ورته بالکل دا مخامخ کله ده دې کې نیکان خلق اوسيږي التلارشا داغي پلاس توبه او باسا الله بار صدر تماف.
د چې په منډه هغه کلی ته روان شو نو لاره کې وخت پورا شو د مرګ فرشته ورته ولاړه وا او روح ته قبض کړ د چې مړ کېده نو دا خپل سینه هغه کلی طرف تکړه او اسمان ته وکړه چې خدایا ما خو نیت کړو او تا ته د توبې وستو خو توفیق دې را نکړو اے الله ته پوهېږه او ستا کار دی پوي حدیث کې راځي چې د مرش نو دو قسمه ملائکه ورته راځي یو ملائکه د قهر او د غضب راځي چې جهنم ته بوزو او یو ملائکه ورته د رحمت راځي چې جنت ته بوزو د دواړه قسمه ملائکو په جګړه ده د قهر ملائکی وای چې جنت ته څنګه بوزي اوسم یو مړ کورا د رحمت ملائکی ورته وای چې اراده د توبې کړي و تاسو یې نشي بوت د دواړه قسمه ملائکو جګړه ده په الله ورته فرمایل چې زه جګړه مکوه ستاسو دواړو منځ کې به زه سالسی وکم الله پاک منځ کې سالس او د قهر او د رحمت ملائکو ته وایي چې بیانونه تیر کړي تاسو ولی جهنم ته بوزئ وای ځکه چې سړی مړ کړي تاسو ولی جنت ته بوزئ اراده د توبې کړي الله ورته فرمایل چې دا څه وکړي چې تاسو دواړه ډلې دا سړی چې د کم ځای نه را روان دی چې قتل کړي دی هغه زم تر د پورې ناپ کوي او چې کم ځای ته روان دی د نیکانو کلی ته هغه زم ناپ کوي نو کده نیکانو کلی ته نږدې او د رحمت ملائکه دی یوسی او کده قتل ځای ته نږدې او نو د قهر ملائکه دی یوسی دا فیصله پروردگار عالم د دوارو ملائکو په منځ کې وکړه عزیزانو ملائکه په ناپ شروع شوي او هغه د نیکانو کله یو لیش الله د ترانیز دې کړو ټول کله رانیز دې چې نا پښونو یو لیش دا سړی د نیکانو کلی ته نږدې وخت الله فیصله وکړه چې د توبې ځای ته نږدې وختو د رحمت ملائکه دي عزیزانو عرض میں داو چې عظیم انسان الا سړی جوړ شي چې هغه ګناو کی او بیا پخپیمان شي او اراده خدای ته د رجوع کی دې ځای باندې دا یو اعتراض ده چې الله پاک خپل حقوق خو خلق ته معاف کی د خدای دې چې څومره ګناه کړی دا نو درته معاف کی چې دا غرض هغه اختیار لري دا هغه ته څوک ویلی شي چې دا ولی لیکن د بنده حق چې دی هغه خدای نه معاف کوي اب بنده په خپل معاف کوي دلته قتل چې دی دا خو د بنده حق دی هغه سلواره مړی بده ته معافي کوي نو اعلی بده معاف کیږي کی نه بکی نو څنګه خدای پاک معاف کړو علماء لیکي چې یو حقوق الله دی او یو حقوق العباد دی دا الله حقوق چې دی هغه په توبه معاف شي
او د بنده حقوق چې دي اپ توبه نه معاف کیږي، هغه با بنده درته معافي کوي نو البه ته معاف کیږي. دا خو حقوق العباد. علماء وايي چې الله د چا د بخنه اراده وکي نو داغه بخنه ته به یو وجه جوړه کی. وجه بدا جوړه کی چې دا سره چې دا کم قتل شوی دته په جنت کې یو ځای وخی، نو دې به تقاضاو کی چې خدایا دا ځای مال راکا. نو الله به ورته وایي چې دې سړی ته معافي وکړه نو دا ځای به درکړم. نو دې به دا غزه متعلق دومره په اشتیاق کی وای بچیا الله ما د تسلزل معافي کړي دا خدا ځای مال راکا. نو په دې رنگ به الله حقوق العباد چې اوغواړي نو به معاف. تاسو خیال را نو عرض میں داو چې انسان کامل سره ال جوړ شي چې هغه کې دا ماده پیدا شي چې په تیر شو ټولو بدو باندې خپېمان شي او خدای ته رجوع. عزیزانو د صحابه او ژوند تاسو وګورئ. حضرت عمر تورا رئیس دیوا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سر پر کولو پس را روان، لیکن چې د پیغمبر خوا ته راغی او پیغمبر د زړه په سترګو ولید او توبه یې وستا او لا اله الا الله محمد رسول الله وی، نو هغه راويستي تورا د پیغمبر په سر پر کولو پسې الله عمر ته معاف نکړه، بلکې هغه عمر ته جوړ کو چې په قران کې ډېر آیاتونه خدای د عمر د مرزا مطابق نازل کړي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی مالدار سړی و، بوتان به پاغه خپل پیسو واغست او په کوټه کې به یې څوک به د تبه خدای او څوک به د سرخوږي خدای او څوک به د روټای خدای او څوک به د څه. لیکن هغه عثمان چې په خپل بدو خپېمانش نو بیا ته عثمان سره جوړ شو چې هغه مقام پیدا کړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور په واده شو او چې هغه لور وفات شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دویمه لور بلا ورکړه. چې دویمه وفات شو نو پیغمبر وی کاش چې نن زما درېمه لور وی چې هغه مې عثمان ته ورکړي. هغه عثمان چې داغه په دولت به بوتان اغستاو، بوتانو ته به د خدای په مقابله کې خدای وي، او چې توبه یې وستا نو عثمان ته جوړ شو. ابو بکر صدیق دا په مکه کې د ډېر لوی سردار زویو، د ډېر لوی مال او دولت مالک. هغه ابو بکر چې څو وخت کې د خپل بدو نه پیمان شو توبه یې وستا او بیعت وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس باندې. نو ابو بکر یوازې نو صدیق هم ته جوړ شو او یوازې صدیق نو 30,000 روپۍ ور سره پاتې وي چې مدینه منوره ته په هجرت لاړ. نو 30,000 روپۍ هم د بیت المال د پارس مکه واغست. نو جامع نه وي چې جامع نه وي نو دی یو ببري شړای لنګي والو او کم ځای کې چې لنګ شلیدلو نو هغه ځای کې د کیکر په ازغي ګندلو چې ستنه اوتار نه
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جبريل راغی چې ورته ګوري جبريلم دا غشلیدل شړای لنګ والے حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې دا ولی و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی نن دا ابو بکر لنګ د خدای دومره خوښ شوی دی چې د ټول کائنات ملائکو ته حکم کړي چې تاسو لنګونه وای نن یوازې زنا د ټول کائنات ملائکو د ابو بکر غوندې د زړې شړای لنګ والے اور اویلې ګلم دې ته چې پدې ټکیلار شاه او ابو بکر صدیق ته زما سلام وایا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د غرمه ټیم او د ابو بکر کور ته ورغ صدیق اکبر ورته وای څنګه به وخت را لې یا رسول الله وی الله سلام را لېګلې تا ته امه در ترا رسول نو صدیق اکبر په جړا شو حضور ورته فرمایل چې دا خود خوشاله خبره ده ته جاړې ولی و یا رسول الله جاړم زکه چې کوجا ابو بکر او کوجا د خدای سلام نو زما عزیزانو عرض میں داو چې پخپلو بدوخ پیمانتیا او توبه وستل هغه سړی نه ډېر لوی سړی جوړ اوس تیر شوی بد ما درته وی چې حقوق العباد الله غواړي نو دا وجب ورته جوړ کی او حقوق الله چې دي آپ توبه معاف شي توبه څه ته وایي توبه دا د خلی ټکی ته نه وایي چې توبه مې ده توبه مې ده توبه په عربي کې خپېمانتیا ته وایي التوبه الندامه توبه وایي دې ته چې سړی په خپلو بدو خپېمان شي نو الله دې توفیق راکړي چې موږ نه څومره بد او ګناونه شوي دي چې موږ پاغي خپېمانه شو او خدای ته رجوع شو نو زما عزیزانو په توبه باندې سړی نه ډېر لوی سړی جوړ شي بل یو لوی صفت د توبه بل در تارس کر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی چې یا رسول الله یو ګناه مې کړی دا او ډېر لوی ګناه مې کړی دا توبه او باسم خو پدې مې پوي ک چې معاف بم شم کنا وې څه ګناه دې کړی وې صاحب ډېر لوی ګناه وې د دې ځمکه عمره ده وې دینم لوی ده وې د اسمان عمره ده وی جی دینم لویا وی د خدای د رحمت عمره ده وی د رحمت په مخ کې خود ماشي د وزر نم وړه ده وی وای څه ګناه دي کړی وی صاحب ګناه مې دا کړی یو لس ملونه دي او لس مې زامن دي علاقه کې ګرځیدم زوی له ملور غوخته جنای می غوخته چالور نه راکول یو لزا بل لزا بل لزا بل لزا ولی سوک وایا به جهیز دا پیسې در سره نشتا سو کوئی کور دے گان دے سوک سوئی سو کوئی خوارے سو کوئی غریبے زړه مې اوچاو ده وګرځیدم خو زما زامنو له چالور نه راکو
پسې واغستم او رالما لس زامن می او لس لونه می ورته خپل نکاح کړ. یو لور می چې پاتې شو می ځان ته نکاح کړ. ازای چې کار اخلاص دا ظلم می کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ واغست چې رور لا د خور په نکاح ویاوسه او لور د ځان ته په نکاح کړه ویاوسه دا ظلم می کړی. د سوچ خبره دا ګناه به څنګه معافي. عزیزانو دا ګناہونه ډېر خلقو نشي. تیر ورځو کې یو سړی ما تراغه چې یو تپوس کو ستا مسئلے ټولی چې دی کو تکماری دا ما ته وایي او لګ نرمه غوندې مسئلې پښتنې لراغله ما چې کنزل راتاو نه کې او نه راته بد وي نو وی چې لور مې وا ګونګا په جبا ګونګای وا ځوان شوا چاکول نه خزم کور کې نه و او کور ته چرالم دا خپل لور سره رانه بدفعلی وشو. هغه حمل شو. لوی خېټه رور ته تپوسو کو چې داولي نو زویل کوټه کې ناستم هغه ورته په اشاره ویلې چې دا د پلار ورته خو چې دا پلار نو زه پوه شوم چې دا خو ګونګای ده اوس کنور چاته وي او ضرورم آثار بدل شو. اراده دا وکړه چې دا پلارم وجل پکار دی او دا خورم وجل پکار. نو ما د شپې دا غونګه په مرایم بالغ کې خو رګړ می ورکو د زوی په مرایم کې خو رګړ می ورکو دواړه می ختم. اوس پدې می پوي کا چې د دې بد کیږي څه چا. عزیزانو الله دې امان راکړي. انسان ډېر عاجز شي ډېر عاجز شي ډېر لوی تقوادار او پرهیزګار لوش. دا دعا کوي چې خدای امتحان را باندې مکوا. امتحان راغې بیا نه مولا بټینګيږي او نه به میا ټینګيږي او نه به پیر ټینګيږي او نه به بزرگ. امتحان ډېر ګران شي. صرف د پیغمبرانو ذوات اقدسو چې امتحان براغه او بوت بته ووت تو اوس بزرګ او ولی یو ځوان جنې در سره کوټه کې ګیروما ستا ایمان به تر سارا پورې پته ولګي چې ته بچ پاتې
ګیره به یو خوازي او سنت به بل خوازي او مسواک به بل خوازي. دا دعا کوا چې امتحان را باندې خدای. پیغمبرانو چې امتحان براغه یوسف علی السلام باندې امتحان راغ. زلیخا دا او کوټه دا بند. د وزیر اعظم خزا دا خستا او ځوان او دیم ځوان زلمه بند کوټه دا او زلیخا ورته وی چې وایا اوس څنګه چل کې. یوسف علیہ السلام اڑکه خیال کړی دی چې خدای اوس بچکی نخلا سیګم. نو د پلار تصویر ولید د یعقوب علیہ السلام او چې دا سه وکړه پلار ورته مخامخ ولاړ دی او ګوته خپل کې نیولې ورته له یوسفه کدی اراده خراب شو نو الله به د پیغمبرای د لیست نه نامه وباس. بس الله اکبر ک په دروازه ورمنډه کړه او چاره دروازه به ورتله دروازه به ورته لري کېدا. پیغمبران د خدای په حفاظت کی د خدای حفاظت. قران کې وګورئ الله وی لولا الرا برهان ربه. یوسف علیہ السلام پاغه بند کمره کې د بادشاہ د خزه سره کدا الله برهان او دلیل نه ویلی دله نو دیو په دغه کوټه کې بچکولې چا دی بچا بچکول. نو عرض میں داو چې یو پیغمبران دي چې دا الله په تحفظ کی وی او داغه په حفاظت کی وی. نور مونږ خو غر کیو دا دعا کوا چې خدای امتحان را باندې ما امتحان راغې کامیابی ګران. عزیزانو عرض داو چې پیغمبر په سوچ کې دی چې بار الہ لس لونه لس زامنو ته په نکاح کړی او یو لور ځان ته کړی. نو قرآن راغی عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے پیغمبر د توای چې خلقو چې تاسو په ځان زیاته کړي دي ظلم هم کړي نو لا تقنطوا من رحمت الله دا الله د رحمت نه منع امید کوي. ولی ان الله یغفر الذنوب جميعا الله بخي گناهونه ټول انه هو الغفور الرحیم ذکا هغه بخون کې او رحم. حضور علیہ السلام ورته فرمایل مبارک شه خويندې اورونه جدا کا او لور ځان نم جدا کا الله ستا گناہ معاف کړه. زیاته وکړه پزان دې کړو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم چې تاسو پزان زیاته کړی نو د الله د رحمت نه منع امید. عزیزانو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او ته وی یو داسې سړی درته وخه چې ټول عمر خدای ته ویلی چې ته خدای نه یې ټول عمر او په 5 منټو کې جنت تلاش. یا رسول الله دا سړی به څنګه ټول عمر خدای ته کنزل کړي کانی ته خدای ویلی او هغه ته ویلی چې ته خدای نه. پیغمبر پسې توري ګرځولي او سر به ته پرې کولو او 5 منټو کې جنت تلاش. په یو جنگ کې
شروع د جنگ صحابه او کافر سره مختی یو کافر را منډکړه او رسول الله له لاس ورکړو و یا رسول الله دا څه سمېولې د چټینګې ده شوم توبه او باسم ستا په لاس د تیرو ګناهونو نه او لا اله الا الله محمد رسول کلمه اوله پیغمبر وي هم دا توره چې مونږ په سید راغسته وا ورمخ کې شو په شروع شو او چې ورمخ کې شو گزارونه کول دی او لګي دو مر 15 منټ صحابه ته وی ادا سره دې چټولو مری خدای سره ډزې کړیو 15 منټو کې جنت تلا او پنیکی او تقوا کولو کې با عزیزانو غاوره کېږي نه چې زګینه خسړې حدیث کې راځي چې یو سره گناہ کئی دمرا گناہو کی چې د داو د جهنم په منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي یو داسې نیکی تی وشي چې بیا د داو د جنت په منځ کې یو لیش فاصله پاتې شي ټول عمر نیکی کئی چې د داو د جنت منځ کې یو لیش فاصله ای داسې یو ګړچ اخري چې بیا د داو د جهنم په منځ کې یو لیش فاصله نو دیو جنا الایمان بین الخوف والرجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ایمان د امید او د نا امیدۍ په دامنځ کې د یری او د امید په دامنځ کې د قهر نه به هر وخت یریږي دا ایمان دی او د رحمت نه به هر وخت امید لري دا ایمان نو عزیزانو د ژوند اس پته نه لګي اس پته نه اراده په توبه وکي او تلوار وکي په خپل ګناهونو خپېمان شي او خدای ته رجوع کوي په دې ملک نن اسباب نشته عزیزان هغه وسایل نشتا چې د ملک ته د خیر اسباب جوړ شي نشته د شر اسباب ډیر دي او د خیر نشته د پاکستان حکومتونه وګوره د خیر اسباب ملک ته نه جوړي سوا د فتنه او د شر د اسباب دا د کرکټ میچونه وګورئ دا قوم او ملک ته د شر اسباب اتا لس غنټې د خدای په قهر دا قوم اختا او ورته ناس واړه او زاړه وګونو ته سبا واړه ریډوګان نیولي او داغي هغه کمنټري دا کسبلا دا هغه اوري دا د خدای په قهر اختا قوم بیگاره ته چاوي وی چې ټول قوم تعطیل شو چې نفلونه وکړي ټول پاکستان تعطیل شو ما وی چې څه کار د پاره باطل شوی وی چې عمران خان د کرکټ نه استعفا ورکړي نو ټول پاکستان تعطیل شو چې نفلونه وکړي چې د چرته استعفا ورکړي اندازه وکړه او دا خبره هم کړه راته یو خزي پرون راته کوارټ کې یو زلمه الکو هغه راته وی چې پلار مې اجتماع تلو ته نه پریدي نو مال چرته دی پلار دی ویلی نه دا ناس بس ورپسې ورغم مالک دا زوی دی ولی اجتماع نه ما ته چې اوس دینا ملا جوړ کوم کالج کې سبق وای ملا جوړ کوم سبا ګیرام پرې او بیڑا دی غر کشم بس جلسه وا لک یو نیم لک خلق ناس تو مال دیخ قرآنی تبوزه سویم مال ملات ما جوړا وا خو پرېګه د وای نه مولوی صاحب نیکی دلته به کیږي مولا دل نشم جوړ دا آرامي ده اوس مونږ ته وایي چې مونږ ته جمعات کې کېناوه
دا پلارو. واخر دعوانا ان الحمد لله.